مهال خبرونو ته بیان میوند خپلواک د جمهور رئیس حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د څلورنۍ پر سهار د هیواد د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په ګډون یوه ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. د ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو د خپلو څېړنو په وړاندې کولو سره د پوځي قواو په لیکو کې د پردیو تخریبي رخنۍ د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې نیول شوي اقدامات تشریح کړل. د هیواد جمهور رئیس حامد کرزي نوموړو ارګانونو ته دنده وسپارله چې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د بنیادي تقویې او د پیاوړتیاو د زیاتولو لپاره تر پخوا جدي اقدامات وکړي او هغه ټولې دسیسې شنډې کړي کومې چې له 10 کلونو راهیسې د یو قوي افغانستان او زموږ د هیواد امنیتي ارګانونو د پیاوړي کېدو د مخنیوي لپاره دوام لري. په غونډه کې وروستۍ تخریبي هڅې چې د ملي اردو او ملي پولیسو په جامو کې ترسره کېږي یوه ناکامه دسیسه وبلل شوه چې په واسطه د افغانستان دښمنان د افغان ملي اردو او ملي پولیسو په مسلکي تربیې او پیاوړي کېدو د پروسې د مخنیوي لپاره ترسره کوي. د نیمروز ولایت وګړو تېره ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د نیمروز ولایت بول شوي برید کوونکي دې په دار وځړول شي. د لوی وروستیو بریدونو په ورځ 3 تنې ځانمرګي برید کوونکي نیول شوي دي او دا ځانمرګي بریدګر د هغې ډلې سره تړاو لري کوم چې یو شمېر ولسي او دولتي کسان یې په بریدونو کې ووژل شول. دغو وګړو د جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي چې نیول شوي 3 تنه دې اعدام کړی شي او پرته له دې چې هغوی ته نور جرم ورکړل شي د اعدام سزا د دوی په خبره مهمه ده. افغان دولت د خپلو څېړنو له مخې ویلي چې نیول شوي ځانمرګي برید کوونکي ایرانیان دي او خلکو هم دې کسانو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې. د روژې پر 28مه شاوخوا 3 ځانمرګي بریدونه ترسره شول، 3 تنه ژوندي ونیول شول او 15 تنه نور په بېلابېلو برخو کې پر جلا جلا وختونو د افغان ځواکونو له لوري ووژل شول. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د دانګام او نړۍ پر ولسوالیو 100 توغندي وویشتل خو چاته یې مرجوبله نه ده اړولې. د کونړ د والي ویاند وویل چې تېره شپه او نن ورځ 10 توغندي پر نړۍ او اویا پر دانګام ولسوالۍ لګېدلې دي. واصفي ویل چې په تېرو 15 میاشتو کې له 3000 زیات توغندي راغلي چې لسګونه کسانو ته یې مرجوبله اړولې ده او په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو څخه کډې کولو ته اړ کړي دي. پوځي سرچینې وایي چې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمېر له 2000 څخه اوښتی چې نیمایي برخه یې یوازې په تېرو نږدې 2.5 کلونو کې وژل شوي دي. امریکایي رسنیو د وږي په لومړۍ نیټه راپور خپور کړ چې په 2001 زېږدیز کال کې چې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه پیل کړه تر اوسه په افغانستان کې له 2000 څخه زیات سرتیري وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې له دې سرتیرو څخه نیمایي شاوخوا 1000 تنه یوازې په تېرو 22 میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې ګڼ شمېر افغان ملي ځواکونه هم وژل شوي چې له 2007 زېږدیز کال راهیسې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 6500 افغان ځواکونه وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو په خپرو شوو معلوماتو کې راغلي چې له 2007 زېږدیز کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 10000 افغانان وژل شوي دي. بلخوا په دې وروستیو کې د افغان ملي ځواکونو لخوا پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لړۍ هم تونده شوې ده چې یوازې په روان زېږدیز کال کې 10 دا ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې 40 بهرني سرتیري وژل شوي دي. امریکایي پوځي چارواکو پر دا ډول بریدونو اندېښنه څرګنده کړې او په همدې موخه د امریکا لوی درستیز څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی و. د زیانونو په نامه د یوې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې چې په افغانستان او عراق کې د روانو جګړو په هکله چې د بهرنیو هیوادونو د وژل شوو سرتیرو په اړه معلومات خپروي تر اوسه په افغانستان کې 3115 بهرني سرتیري وژل شوي چې 2102 امریکایان دي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو مننه. ښه ځدان او بریالي اوسئ.